دویم یې دا وویل وی زمونږ دور کې دا د سلوک دور کې چې مونږ کله تللو آداب د مشایخو به وایي دا و چې په یو سفر باندې به هم چېرته تلو په یو سفر نو آداب دا وه هر چا به ځان سره د سفر اسباب خپل راخیستي وه ان تر ستنې پورې او ان تر ناخونګیره پورې چې کم د ضرورت اسبابو د سفر دا به د هر یو سالک سره بیل بیل و وجه څه شی وه یو بل نه به یې وایي هغه اسباب هم نه غوښتل وجه څه شی وه وایي دومره احتیاط به مونږ کوو چې هسې نه دا سالک په یو حالت کې وي یا په خپل باطني عروج کې وي یا چې دی خپل یو باطني سودا یې روانه کړي او زما ورته ضرورت پیښ شي او زه ورته ووایم چې دا راته راکه نو د دغه خپل باطني ذوق زما د غوښتنې په وجه باندې ګډوډ نه شي نو په ځای د دې چې زه به د خیر طالب یم نو د خیر نه به مې شر ډېر شي د تاوان نه د نقصان د ګټې نه به مې تاوان ډېر شي نو دومره احتیاط به یې موږ په سفرونو کې د یو بل سره کوه دومره ایثار و دومره قرباني وه دومره د یو بل لحاظ و د هغې دوستانو اوس خو هغه شی ورک دی مولي صاحبانو غټو کې ورک دی وړو کې ورک دی که نه او اصلي اصول خو دغه دي نو خبره مې دې پورې درته کوله اوس که دغسې یو څوک درته وایي چې هلکه دې ځي ته ځه او دې ځي ته مه ځه نو تاسو ته خو رب العالمین عقل درکړی عقل پوهه هوښیاري ځیرکتیا دې درکړې ده او دا شیان شته دی مولي صاحبانو دا خبرې د خلکو ما اورئ خیر دی یو کیم نیم به درنه خفه به شي درنه تاسې خپل ترقیات مخې ته یوسئ ترقي وکړئ علمي ترقي وکړئ کله چې کمال ته ورسېدلی بیا مو قدر او احترام او عزت کوي بیا باندې اکرام په نظر درته ګوري د احترام په نظر هم درته ګوري خو لیکن د دغې نفوسو د منع د وجې نه چې دا فی الحال پکې موږ ته رایو تاسو د خیرونو نه ګوره ځان محرومه نه کړئ هېڅ کار کوئ پام کوئ دا لیونتوب چېرته ونه کړي ډېر سالکان مو یې ولیدل د غټو استعدادونو خاوندان په همدغې د نفوسو په تربیت کې تاویږي را تاویږي علم هم ترې پاتې شي تقوا هم پاتې شي دینداري هم هر شی ترې نه پاتې شي ولې هلته د یو شوم سړي په لاس ورغلی اخلاص او که چېرته داسې یو څوک و چې ستاسو معامله ورسره د رب العالمین د رضا وه دغه د نفس په ترقۍ نه و بینه یو ښې مشورې په انداز مو ورسره مشوره وکړله او هغوی درته مشوره درکوله چې دلته لاړ شو دلته مه ځه نه خو بیا ځان ته خبره ده نیکان به زما په خبرو کې مستثنا یي ښه خو عامه خبره ده چې درته کوم دا خپل حالتونه چې درته زه بیانوم چې کوم نو په دې شیانو ځان د ترقیاتو نه ونه غورځئ نو بیا اجازت به د دغسې شخص نه غواړې په کار دا ده چې ویې غواړې ولاړ شي او که چېرته دا شی نه بې اجازې روان وي لکه بې مهاره څاروی نو دا بیا هغه بیا خیر نه دا مونږ وینو که نه دا سالکان چې دا یو ځای نه هلته کله لمونږ ته راشي هو تربیت او روزنه مو ته کړي ذهنا فکرا عقیدتا مو جوړ کړي د تقوا طرف ته مو څه متوجه کړي بله ورځ لاړ شي څه بې اجازې تللي ورکي کال بعد چې راشي د رب العالمین په ذات یقینو کې داسې شی ته جوړي ولا کې مخته کتل کېږي بې نوره بې خونده هغه شته رڼا چې کومې ځان سره راوړي هغې موړي نو بیا خو دا داسې مثال لري چې دا مشایخ ناست دي او د سالکانو ته توجهګانې کوي نو بیا کله کله کې سړي چې یو بېلچه راخیستي او یا یوه شوړه راخیستي او دا ګندونه یې پاکوه ترقي خو پرېږده نو الا د هغه دغه باطن قدرتونه تر ډېر وخته پورې نه ورکېږي دومره هغه د مجلس د وجې نه او دغه رنګې چې دی د بې لحاظۍ د وجې نه هغه د باطن نه نورانیت چې دی کډه کړي وي نو اجازه د مشایخو دا د ضروریاتو نه ده دا ترې نه اخلئ دعاګانې درته کوي ښه مشوره ورسره کوئ او که بیا هم انسان پوهېږي چې یاره اوس دغلته یو مشکل را پیښېږي فکر او سوچ یې مې چې یاره زه خو نو بیا چې شمپوشي او تسامح کوئ په ځینو مسلو کې خو مقصد ته متوجه اوسېږي مقصد مه پرېږدئ ښه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض وینا اوس مولي صاحبانو الله تعالی مؤمنانو ته ادب ورکوي چې د نبي علیه السلام آواز د نورو خلکو په شان مه ګڼئ هغه ډېر لوی آواز دی د الله تعالی او د نبي علیه السلام په ادب او احترام او په خبرو منلو کې د عامو خلکو شان مه ګڼئ دا خبرې ځکه درته کوم دا ټول عمر مولي صاحبانو دا خبره دلته یو طرفه چلېدلې ده ښه تاسو یو طرفه مه اوسېږئ د هر چا په خپل ځای باندې اکرام کوئ مشایخ مو دي صاحب قدر دي د هغې خپل عزت کوئ علما او استادان مو دي د هغې خپل قدر کوئ د یو په حق باندې هم سترګې مه پټوئ دا چې د هر یو په حق مو سترګې پټې کړي زه کله د طالبانو ته وایم دا ډېر سالکان چې د علم نه محروم پاتې شي د علم نه د محروم پاتې کېدو سبب د دوی څه شی دی د خپلو استادانو بېادبي او د هغوی لحاظ نه کول دا ډېر قانون همدغسې دی دا وي داسې دې شیانو دې هر توازن سات که کوم ځای کې بعد او لرېوالی مو کوشش وکړي چې تاسو هغه لرېوالی په نږدېکت بدل کړئ داسې نه شي خدا ناخواسته چې ستا د وجې نه هغه بعد او لرېوالی چې دی نور هم راسېوا شي دا چې تاسې توازن وساتي نو مشکل د انسان به پکې وي دا کیسو طالبانو ته وایي روز کال یو کابل کال یو دلته یو طالب موږ سره و 15 شپږ کاله
نو بله ورځ امتحان په امتحان کې نو مدرسې 3 میاشتې نه و که 4 میاشتې نه امتحان یې اخیستی و. نو فکر نه کوم چې اول نمره و که دویم نمره راغلی و په دې کې. نو دلته صاحب حضرتي هغه بېرته چې تللی و دا د اطاق ملګرو هغه غاړو کې دغه اچولي سره ګلونه اچولي و پیسې میسې که نه و ملګري خو خل نازئ. نو وټساپ ګروپ نو ماسخوتن مې خلاص کړ. نو هلته مې کتلې صاحب چې وټساپ په ګروپ کې لیکلي وه چې الحمدلله د حضرت پیر صاحب مبارک د دعاګانو په برکت باندې په درجه کې 2م نمبر راغلم. دا شی پکې لیکلی وه. نو به سبا چې راډو د هغې ستړي مشي راته کوله نو ما ورته ویلې وه ورته ستا د پیر صاحب د برکت ته چې 2م نمره راتله نو پیر صاحب نه خو دې هلته 14 نور هم راتاو دي که نه هغه 2م نمره څنګه نه کېدل چې کوم هلته ترې نه راتاو دي. خو داسې ووایي چې دغې استادانو را سره خواري کړې ده دوی را سره محنت کړی دی دوی دې اندازې ته راورسولم چې دغه دی 2م نمره یم او 3م نمره یم. او که د پیر صاحب په دعاګانو دې تنها 2م نمره کېدلی نو 15 کاله د پیر صاحب دلته خلک تاو راتاو دي که هغه د 2م نمره که دغه ځای دی نه ښي. دا څومره ذهن د طالبانو بیکاره جوړ دی. تاسو ته فکر وکئ خواري هم ته ورسره کوه محنت هم ته ورسره کوه ستا خواري به د خاورو سره خاوري شي خلاص ولا به دې باندې خو استادان خفه کېږي. خواري در سره چا کړي ګوره تاسو ته مولوي د شکر یو اساس دی نسبت د نعمت به منعم ته کوې. هر چا چې در سره ښېګڼه کړې ده نسبت د نعمت نسبت به مغه ته کوې نو خدای تعالی به درته پکې خیر و برکت واچوي. که دا شی نه و دغه شی و نو بیا به ګرځې نو ښه. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض. او دا ګرم نه وي دا ذهنونه داسې جوړېږي د دې سالکانو فکرونه د دوی داسې جوړېږي داسې هم پکې په رب العالمین یقینو کې دلته خو راشي طالبان موږ ګورو که نه دې استادانو ته داسې یو نظر باندې ګوري لکه یو مزدور چې ناست دی او دته کتاب غوړولی دی او درس ورته ښی خلاص نور کمالات او حقایق او علوم او معارف ټول مغې طرف ترغړي. او دلته داسې یو فکر ناست دی چې یو مزدور ماته ناست دی او درس راته ښیي. دا مزدور نه دی دا څوک چې ته چې د چا نه درس وایي او دا چا ته د کتاب غوړولی دی دا په تا باندې حقدار دی. دا ترقي چې درته درکوي دا استعداد دې لوړوي دا خدمت درته کوي ذهن دې برابروي فکر دې برابروي. نو دې خلکو ته په سپکو مه ګورئ ښه ځکه علم بې فیض شي او بې خیره بې برکت دی. ډېر ما لیدلي دي ډېر دا علم یې همدغسې بې خیره او بې برکته پاتې بس پاتې ښه ملا وی په خبره به هم پوهېږي کتاب به یې هم ویلی خو لیکن زره خدمت به چې دی هغه اثر به یې په علم باندې مرتب نه وي. نو وجه څه شی ده په دې غمونو دلته مبتلا یي ښه. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مه ګرځوئ بلنه د نبي علیه السلام په منځ خپل کې په شان د بلنې د بعضو ستاسو بعضو لره. قد یعلم الله الذین یقینا پیژني الله تعالی دې کې قد ګوره په مضارع داخل دی خو تقلیل نه پیدا کوي تحقیق دی. یقینا پیژني الله تعالی الذین هغه کسان یتسللون منکم لوازا چې پټ وځي ستاسو د مجلس نه ځان پټوي. فلیحذر الذین پس ودېرېږي هغه کسان چې خلاف کوي د طریقې د نبي علیه السلام نه ان تصیبهم چې وبرسېږي دوی ته فتنه فتنه او یا به ورسېږي دوی ته عذاب علیم عذاب دردناک. دا دې ځای کې چې دعا راغله مولوي صاحبانو یو قول علماء کرام لیکي په دې ځای کې دعا د استغفار سره لګېږي. یعنی تاسو لره چې نبي علیه السلام کم استغفار او بخښنه غواړي نو هغه استغفار تاسو ته طلب کوي نو دا د نورو خلکو په شان مه ګڼئ. دویم قول دا د علما لیکي دعا نه دې ځای کې مراد خیرا ده د نبي علیه السلام خیرات چې دی د عامو خلکو د خیرات په شان مه ګڼئ. او دریم قول علماء کرام دا ذکر کوي دعا په معنا د اواز سره ده. یعنی کله چې محبوب تاسو ته आवाज وکړي نو د आवाज د نورو خلکو د आवाज په شان مه ګڼئ. تاسو ول چې د لسونو ده سعید او تو واضح دي سعید یتسللون راغه ګوره دا تسلل په پټه سره خویدو ته ویلی کېږي او لوازن یعنی ځان پناه کولو ته وایي او دا مفعول مطلق دی په معنا د یلوزو لوازن سره. معنا دا ده الله تعالی ته معلوم دی هغه کسان چې پټ خویږي ستاسو نه پټیږي په پټېدو سره یا لوازن مفعول له دی معنا دا ده چې وځي ستاسو نه د پټېدو دپاره
یا حال دی په معنا د متلاوزین سره، یعنی وزي ستاسو نه په داسې حال کې چې د یو بل پورې ځان پناه کوي. نو فلیحذر الذین یخالفون عن امره، راځئ دا لاندې چې راغی مولوي صاحبانو ودېرېږي هغه کسان یخالفون عن امره چې وبرسېږي دوی ته فتنه. مراد د فتنې نه څه شی دی؟ یو قول دا دی مراد ته کفر دی یا نفاق، یا مراد ته نه بدعت دی، یعنی مخالفت د سنت په آرام آرام سره انسان چې دی هغه بدعت ته مفضي کوي. او یا د فتنې نه مراد دنیوي عذابونه مشقتونه دي لکه قتلونه، زلزلې، قحطونه. او یا د فتنې نه مراد دغه رنګې چې دی په زړه باندې د الله تعالی د طرف نه مهر وهل دي، یا د زړه سختوالی دی د معرفت د خپل رب نه. او یا علماء کرام لیکي عدم توفیق التوبه، انسان ته رب العالمین هغه د توبې توفیق ورنه کې. نو دا کار دې څوک نه کوي چې د نبی علیه السلام د مجلس نه ځي، دا ویرې پکې دي. راځي مولوي صاحبان امتیازات د صورت دې کې احکام ذکر شو لصد الفحشاء. دویم آداب دی په وخت د سما د مطوعینو کې علی اهل الایمان. کله چې اهل الایمان باندې خلق مطوعین وای نو ګوره ادب په دې دوران کې څه شی دی، هغه آداب راته په دې کې ذکر شوله. دریم امثله دی للتوحید و شرک. څلورم اشاره دی الی واقعات الافک علی عائشه و براءتها. او پنځم فرق دی بین صفات اهل الایمان والنفاق، د مؤمنانو د منافقینو د صفاتو په درمیان کې فرق. لیکي لږوي تر منځ سورة الفرقان دا مکی سورت دی مولوي صاحبانو، ربط ته دې سورت د مخکې سره. مخکې چې دی ویره وه د اوصافو د فاسقینو د منافقینو نه، په دې صورت کې ذکر کېږي اعمال د مشرکینو تحذیرا للمؤمنین. دویم مخکې ترغیب مؤمنانو ته الی الاوصاف والاخلاق الحسنه. نو په دې ځای کې چې دی ذکر کېږي چې سبب د دې چې دی برکات دنیوي اخروي دي، دا سبب د برکاتو دنیوي اخروي ده. دریم مخکې صورت کې امتیاز بالصفات بین اهل الایمان و بین اهل النفاق، او په دې صورت کې ذکر کېږي تمیز بین اهل الایمان و اهل الشرک. دعوه د صورت رد علی شرک. خلاصه د صورت دی کې څلور بابونه دي. باب اول دی تر آیت 10، په دې کې دعوه د صورت د پاول کې لاثبات انزال البرکات العامه الدنیویه من الله تعالی خاصه. بیا شپږ عقلي ادله دی اول دویم کې زجر دی علی المشرکین بالوجوه سته، په دریم کې زجر دی بانکار القرآن بالوجوه سته، په څلورم او پنځم جواب دی په شپږم کې زجر دی بانکار الرسول بوجوه سته، و متم نهم کې باب ثانی دی تر آیت 4 پورې. په دې کې دعوه د صورت د ثانیا لاثبات انزال البرکات الخاصه الاخرویه من الله تعالی خاصه. بیا زجر دی بانکار البعث والتخویف په وجوه سته باندې دی 11 نه تر 14. بشارت دی په وجوه سته باندې په 15 کې. بیا تخویف اخروی دی مشرکین ولرا په ذکر د براءت د معبودین من المشرکین په 19 کې. بیا جواب دی د بعضو اعتراضاتو نه پشل. زجر دی مع الجواب په 22. تخویف دی به احباط عمل المشرک په 30. بشارت دی بالاختصار 40 کې. تخویف دی تفصیلا د آیت 13 نه. بیا تسلی د په 1 2 کې. زجر دی به انکار القرآن مع الجواب په 2 3 کې، او تخویف دی په 4 کې. بسم الله الذي له الحجة البالغه. پنوم دا غذات باندې چې غلره حجت دی غالبه، له الحجة الغالبه چې غلره حجت دی غالبه په الوهیت کې. او بیا رحمان دی هغه ذات دی چې شامل دی برکات دغه ټول خلقو لره لاجل ربوبیه، او رحیم دی هغه ذات دی چې خپل دوستان خاص کړي دي په صفاتو جمیله سره، په ښایسته صفاتو سره. سورة الفرقان الکه دې ته سورة الفرقان ولې وایي؟ نو دا فرقان لفظ 3 ځله دی ذکر راغلی، او دا د قرآن کریم بهترین صفت دی، بهترین صفت. تبارک الذی برکت ورکوونکی دی هغه ذات چې لږ لږ نازل کړی دی فرقان علی عبده په بنده خپل باندې. لیکونه دې دپاره چې شي مخلوقاتو لره ویرونکی. تبارک مولوي صاحبانو راغی دې کې لازم معنا د تزاید خیره، یعنی ډیر خیر او برکت والا دی الله تعالی، او متعدی معنا هم صحیح ده، یعنی ډیر خیر او برکت ورکوونکی دی، یعنی الله تعالی چې دی ډیر خیرونه ورسره دي. نو چا چې دا قرآن کریم ومنه نو خیرونه ورکوي. او یا ځینې علما کرام لیکي تعاظم وتعالی، علامه قرطبي لیکلي دي ای متبارکون و مبارکون
په زبر درا سره نه ویلې کېږي په حق د رب العالمین کې، ځکه الله تعالی په برکاتو کې چاته محتاج نه دی، بلکې الله تعالی مبارک دی، برکت د هند ذات دی. لیکون دا ضمیر عبد ته یا فرقان ته راجع دی، دواړو ته حاصل یو دی. للعالمین، عالمین انسانانو پیریان دي کې مراد دی. الذي له ملک السماوات والارض، هغه ذات چې هغه لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو ده. ولم یتخذ ولدا، او نه دی نیولی بچی. ولم یکن له شریک، نشته دی هغه لره هېڅ برخدار فی الملک په بادشاهي کې. وخلق کل شی، پیدا کړی دی هر یو شی. فقدره تقدیرا، نو اندازه کړی دی په خاص اندازې سره. واتخذوا من دونه، او نیولی دی سوا د الله تعالی نه الهة نور معبودان. یخلقون شیئا لا یخلقون شیئا، چې نشي پیدا کولی هېڅ یو شی، وهم یخلقون، او دوی پیدا کولی شي. ولا یملکون لانفسهم، اختیار نه لري د خپلو ځانونو دپاره ضرا ولا نفعا، د هېڅ نقصان او نه د پیدې. ولا یملکون موتا ولا حیاتا، او اختیار نه لري نه د مرګ او نه د ژوند. ولا نشورا، او نه د دوباره راپورته کولو. دا ټول کلمات مخکې تیر دي مولوي صاحبانو. دا فقدره تقدیرا چې راغې مراد تېنه زمانه د بقا ده، یعنې د هغه تر نیټې مقررې پورې. یا د دې نه مراد دا دی چې د هر شي دپاره یې نیټه او رزق چې دی اندازه یې ورکړې ده. او یا علماء کرام لیکي دا جمله جواب د سوال دی. سوال دا دی خالق والله تعالی دی، لیکن کیدی شي چې په دې نعمتونو خیر کې بل څوک کمې او زیاتې وکړي. نو نه، فقدره تقدیرا، رب العالمین چې دی د هغې دپاره اندازه ټاکلې ده. نو بل څوک مرګ او ژوند او دوباره را پیدا کول دا نشي پیدا کولی. وقال الذین کفروا ان هذا الا افک، او وایي هغه کسان چې کفر یې کړی دی نه دی دا قرآن کریم مګر دروغ دی. افتراه، چې د ځان نه یې جوړ کړي دي. وعانه علیه قوم آخرون، او مدد کړی دی د ده سره په دې باندې قوم نوره. فلما جاءوا، هر کله فقد جاءوا ظلما وزورا، نو یقینا دوی راتګ کړی دی ظلما وزورا، ظلم تو زیاتی تا. وقالوا اساطیر الاولین، وی دوی دا قرآن کریم کیسې د پخوانو دي. اکتتبها فهی تملا، چې لیکلي دي دی رسول په بل چا، نو دا لوستلی شي علیه په ده باندې بکرة واصیله، په وخت د سبا او په وخت د بیګا کې. قل انزله الذي یعلم السر، ته ورته ووایه نازل کړي دی هغې لره هغه ذات چې پوهېږي په پټو رازونو باندې په اسمانونو ځمکو کې. انه کان غفورا رحیما، یقینا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. وقالوا ما لهذا الرسول، وی دوی څه وجه د دې رسول لره چې خوري خوراکه او ګرځي په بازارونو کې. لولا انزل الیه ملک، ولې نشي نازلېدلی د ته ملایک. فیکون معه نذیرا، چې شي د ده سره یره ورکوونکي. او یلقا الیه کنزنا، یا ولې نشي راغورځېدی د ته خزانه. او تکون له جنة یأکل منها، او یا ولې نشته دی ده لره باغ چې خوراک وکړي د هغې نه. وقال الظالمون، وی ظالمان، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تاسو تابعداري نه کوئ مګر د داسې سړي چې جادو پې شوی ده. انظر کیف ضربوا لک الامثال، وګوره څنګه بیانوي دوی تعالی ربت مثالونه. فضلوا، نو ګمراه شو دوی. فلا یستطیعون سبیلا، نو طاقت نه لري د لارې. دا مولوي صاحبانو دا چې آیتونه مخکې تیر دي، دوی اعتراض کوي اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. ویلې دا قرآن د الله تعالی کلام نه دی، بلکې دا د ابو فکیها چې نوم یسارو عداس او د جبر غوندې یهودیانو په تعاون سره خپله د جوړ کړی دی، او د قرآن په نوم سره یې خلکو ته اورئ. واعانه علیه، مخکې ویل دغه خلک ورسره کومک کړی. او اساطیر مخکې تیر وه، دا د مشرکانو بل اعتراض و چې دا قرآن کریم د تیرې شوې زمانې کیسې دي. او د دې اعتراض په خورولو کې نضر ابن حارث ډېر مخکې وه، هغه به دا خبرې کولې. اساطیر مې درته ویلي، اسطوره دروغجنو کیسو ته ویلی کېږي. اکتتبها معنا استکتبها او کتبها لنفسه او غیره. نو بیا رب کریم جواب کوي چې نه، دا خلوی ذات را نازل کړی. د اعتراض چې دوی کو ملک ورته ولې نه راځي، یا یلقا الیه کنزون، خزانه ورسره ولې نشته. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، د مسحور خبره مې مخکې درته کړې وه، نبي علیه السلام باندې سحر شوی. دوی مسحور په کومه معنا نبي علیه السلام ته ویلې، یعنې په ده چا جادو کړي دی، اعوذ بالله، او دماغ یې چې دی خراب شوي دي. او د امثال چې راغې مراد دي ځکې اوصاف و صفتونه دي، اقاویل عجیبه، یا فضلوا عن الصواب راغې دي ځکې لاندې. بیا رب کریم فرمایي تبارک الذي ان شاء جعل لك خیرا، برکتون والا د هغه ذات که وغواړي هغه اوبه ګرځوي تا لره غوره د دې نه. جناتن، جنتونه چې بهیږي به لاندې د اونو د هغې نه انهار. ویجعل لک، اوبه ګرځوي تا لره قصورا بنګلې. بل کذبو، بلکې دروغجن ګڼي دوی بساعت قیامت لره. واعتدنا لمن کذب بساعته، او تیار کړی دی موږ دپاره د هغه چا چې دروغجن ګڼي قیامت.
او اور بل کړی شوی. اذا رأتهم من مکان بعیدنا کله چې وویني اور دوی لورې ځاینا سمعوا لها نو واوري دوی هغې لره تغیظا غصه کېدل غړمبېدل د غصې په وجه وزفیرا او هڼېدل. واذا القوا منها او کله چې ګزار کړی شي دوی د هغې نه مکانن ضیقا ځای تنګ ته مقرنین تړلی شوي دعوا هنالک صبورا اوازونه به کوي دوی په دغه وخت کې هلاکت ته لا تدعو اليوم صبورنا وبه ویلی شي اوازونه مه کوئ نن ورځ هلاکت یو ته ودعو صبورا کثیرا او اوازونه وکړي هلاکتونو ډېرو ته. قل اذلک خیر ام جنت الخلد ووایه آیا دغه غوره دی که جنت د همیشوالي التي وعد المتقون هغه چې وعدې کړی شوي دی د متقیانو سره کانت لهم جزاء ومصیرا نو کانت د دوی دپاره بدله ومصیرا او واپسې لهم فیها ما یتشاءون دوی لره به وي په هغې کې هغه څه یشاؤونه چې دوی غواړي خالدین فی همیشه به وي دوی په هغې کې. کان علی ربک وعدا مسئولا دا دستا دا په رب ستا باندې دا وعده غوښتلی شوی دا نور کلمات څرګند دي مولوي صاحبانو. دا تغیز و زفیر راغی نو دلته یو پیل پټ دی ای ورأو لها تغیزا وبوي نو دوی د جهنم دپاره غصه ځکه چې غصه د اورېدو سره تعلق نه لري او دا د قبیلې د چا نه دی د علفتو تبنن وما ان باردن نه دی او زفیر د خره رمباړو ته ویلی کېږي. او عبید ابن عمیر وی تذکر جهنم فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا خر لوجهه او مقرنین چې راغې منې قرنت ایدیهم الی عناقهم لاسونه به سټونو ته تړلی شوي وي او یا مقرنین مع شیاطین او مکانا ضیقا د جهنم په دنګ ځای کې به واچولی شي. په یو روایت کې دي چې داسې تنګ ځای به وي لکه د میخه چې په دیوال کې څوک په زور سره ننباسي نو دې وخت کې به دوی د هلاکت چغې وهي. لا تدعو ملک به ورته وایي چغې مه وهئ. بیا رب کریم فرمایي ویوم یحشرهم جمیعا او په کومه ورځ چې راجمع به کړو موږ دوی به راجمع کړو وما یعبدون من دون الله او هغه څوک چې دوی بندګي کوي سوا د الله تعالی نه فیقولو انتم اضللتما فیقولو نو وی به دوی وی به الله تعالی انتم اضللتم عبادی ایا تاسو گمراه کړي دي بندگان زما هؤلاء ام هم ضلوا السبیلا یا که دوی گمراه شوي دي د نیغې لارې نه قالو سبحانک هغوی به وی پاکي د تا لره ما کان ینبغي لنا نه دي مناسب مونږ لره ان نتخذ من دونک چې ونیسو سوا ستا نه څوک دوستان معبودان من اولیاء ولكن متعتهما لیکن تا د دنیا پیدې ورکړي دي دوی ته واباهم پلارانو د دوی ته حتی نسو ذکر تر دې چې هیر که دوی توحید لره وکانو قوما بورا او دوی قوم هلاکېدونکی فقد کذبوکما نو به ویلی شي دوی ته یقینا دې معبودانو دروغجن کړي ستاسو بما تقولون په هغه خبره چې تاسو یې وایې فما تستطیعون نو طاقت نه لرئ تاسو صرفن د اړولو د عذاب نه ولا نصرا او نه د مدد حاصلولو ومن یظلم منکم او چا چې ظلم وکړه ستاسو نه نذقه عذابا کبیرا نو به وڅکو موږ هغوی ته عذاب لوی عذاب به چې دی ورته وڅکو. نو دا قوما بورا چې راغی دا بورا جمع د بائره ده بوار په معنا د هلاکت او د فساد سره راځي. د دې وجې نه علما لیکي ما ترک قوم ذکر الله الا بارو وفسدو یو قوم د رب العالمین ذکر پرې نه دي مګر دوی چې د هلاک شي او فاسد شي. وما ارسلنا قبلک من المرسلین او نه دي لیږلي موږ مخکې ستانه پیغمبران الا مګر دا یقینا نو دوی لا یاکلون الطعام خوراک یې کو ګرځېدل په بازارونو کې وجعلنا بعضکم لبعض فتنه او ګرځولی دي موږ بعض ستاسو نه د بعضو دپاره امتحان اتصبرونه چې صبر کوئ تاسو وکان ربک بصیرا او دی رب ستا چې دی لیدونکی ستا رب چې دی لیدونکی دی. نو دې ځای کې فکر کوئ مولوي صاحبانو دا اصل کې جواب دی د مشرکانو د هغه حیرانتیا د ډکې خبرې چې دوی به ویل دا سره کم پیغمبر بازار ته ځي خوراکونه کوي. رب کریم فرمایي چې مخکې مې پیغمبران لیږلي هغه هم بازارونو ته تلل او خوراکونه کول. وقال الذين لا يرجون لقاءنا او وی هغه کسان چې امید نه لري د ملاقات زمونږه لولا انزل علینا ملائکتو ولې نشي نازلېدلی په مونږه باندې ملائک یا ولې نه وینو مونږه او نرا ربنا او یا ولې نه وینو مونږه رب خپله لقد استکبروا فی انفسهم یقینا لویي وکړله دوی په نفسونو خپلو کې وعتوا عتوا کبیره او سرکشي کړې ده دوی سرکشي لویه. یوم یرون الملائکة په کومه ورځ چې ویني دوی ملائک نه به وي خوشحالي په دغه ورځ
للمجرمین مجرمانو دپاره ویقولون وی دوی حجرا مهجورا دا زیره دی بند او وی دوی دا زیره دی بند محجورا بند کړی شوی وقدمنا الی ما عملو او مونږ به رامخکې شو هغه عمل ته چې کړی دی دوی من عمل څه عمل فجعلناه هباء منصورا نو به ګرځو هغې لره دوړو الوزولی شوی اصحاب الجنت یومئذ جنت والا به په دغه ورځ غوره وي مستقرا په ځای د اوسېدلو کې واحسنو مقیلا نو ډېر ښایسته به په اعتبار د ځای د آرام سره ډېر ښایسته به په اعتبار د ځای د آرام سره دا حجرا محجورا چې راغی د عربو عادت دا و چې کله به یو تن د دشمن سره میلو شه او هیبتناک مصیبت به راغی مصیبت به راغی نو دوی به دا پناهي په ځای باندې استعمالو یو سړي ته به وویل شو ته دا کار کوې نو هغه به ویل حجرا محجورا ای حراما علیک تعرض لی دا کلمات به هغې استعمالول بیا رب کریم فرمایي ویوم تشقق السما په کومه ورځ چې اوبه کړي اسمان بالغمام په وریځو ونزل الملائکة راکوز بشي ملائک تنزیلا په راکوزولو سره الملک یومئذ الحق بادشاهي به په دغه ورځ حق د رحمان دپاره وکان یوما علی الکافرین عسیرا او دا ورځ په کافرانو باندې سخته ویوم یعد الظالم او په کومه ورځ چې چکونه به لګي ظالم علی یدیه په دواړو لاسونو باندې یقول یا لیتنی وی بده ای افسوس دی اتخذت مع الرسول سبیلا چې نیولی ما د رسول سره لاره یا ویلتها یا هلاکت دی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس دی چې نوی نیولی ما فلانی لره دوسته لقد اضلنی عن الذکر یقینا اړولی دی د ما لره عن ذکر د ذکر نه د قرآن کریم نه رستو د هغې نه چې راغی ما ته وکان شیطان للانسان خذولا او دی شیطان انسان لره شرمونکی وقال الرسول وی برسول یا رب ای رب زما ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یقینا قوم زما چې دی جوړ کړی او نیولی او دی قرآن کریم لره پرېښودلی شوی دا نور کلمات څرګند دي مولوي صاحبانو خو دا چې راغلی یوم یعد ظالمو دا د قیامت اوم هیبت دی ښه په دغه ورځ به کافرانو ظالمانو ته پته ولګي چې دلته خو د انبیاو او بیا د نبي علیه السلام تابعداري په کار راځي او موږ چې څه کړي نو څه ګټه خو مو نه ده کړې نو لاسونو باندې به چپونه ولګئ نو دا په حقیقت بنا ده او د دې نه هېڅ معنی نشته دی تاویل ته کوم ضرورت نشته او عطا وایي ظالم په خپله دواړو لاسونه خوري تر دې چې څنګلو پورې به یې وخوري او لم اتخذ فلانا خلیلا او دې ځکې علما کرام لیکي فکل من اتخذ غیر الرسول یترک لاقواله وآرائه ما جاء به الرسول فانه قائل هذه المقالة لا محاله ابن قیم وایي د پیغمبر په وینا کې چې څوک د بل چا وینا لره ترجیح ورکړي نو د قیامت په ورځ باندې به دیم دقسې خبره کوي او په خپلو لاسونو باندې به چکونه لګوي او بل راغلل ګوره لقد اضلني عن ذکر نو خبره د چا وکړله د بدانو دوستانه خو دغسې ده نو د نیکانو دوستانه مخکې مو ویلې چې هغه باقي ده حدیث کې راځي المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل او بخاری کې یو روایت داسې شته مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافح الکیرا د صحبت په دغه کې تاسو اورېدلی په فوایدو کې دا چې راغله قرآن کریم پیغمبر به شکایت کوي وقال الرسول یا ربي هلکه قال نه یقولو دا شکایت خو به نبي علیه السلام د قیامت په ورځ باندې کوي دې ځکې قاله صیغه د ماضي ولې راوړې ده مفسرین کرام وجه ذکر کوي صیغه د ماضي ځکه راوړې یعنی دا شکایت د نبي علیه السلام متحقق دی دا یقیني دی او دا ثابت دی دا به شکایت به کوي نو د دې وجې نه چې دی قاله صیغه د ماضي راوړه د تحقق دپاره نو دی به وایي ای رب زما یقینا قوم زما پرېښی و قرآن کریم لره مهجوره قرآن کریم یې مهجور ګرځولی وه هلکه مهجور څه معنی د دې مهجور هجران خو په معنا د ترک او د پرېښودو راځي مصداق د مهجور څه شی دی نو هلته چې هغه کم ومن اعرض عن ذکر کې مو خبره وکړه ټول همدغه هلته مراد کوي عدم ایمان په دغې کتاب عدم عمل په دغې کتاب عدم تدبر د دغې کتاب عدم تحکم دغې کتاب ته عدم استشفا په دغې کتاب باندې دا ټول پکې داخل دي نو چې دنیا کې ایمان پې نه لري عمل پې نه کوي پوهېږي نه ورباندې تدبر او سوچ پکې نه کوي تفکر پکې نه کوي فیصلې ورته نه وړې نو د دې هر یو انسان په حق کې به نبي علیه السلام شکایت کوي د قیامت په ورځ باندې وکذلک جعلنا ربي کریم فرمای همدغه شان ګرځولي دي مونږه هر یو نبي لره دشمنان من المجرمین وکفا بربک او کافي دی رب ستا
هادیا هدایت کونکے ونصیرا او مددگارا وقال الذین کفروا وی کافران لولا نزل ولن نازلی علیه القرآن په د باندې قرآن جملة واحدة په یو ځای باندې کذالک لنثبت رب کریم فرمای مونږ وی دا خبره مونږ د دې دپاره په یو ځای در باندې نه نازلو چې مونږ مضبوط کو به فؤادک په دې سره زړه مبارک ستا ورتلناه ترتیلا او لستلی دی مونږ دې لره په واضح لستلو سره ولا یأتونک بمثلنا او نه راځي دوی تا ته د یو مثال اعتراض الا جئناک بالحق مگر راوړو مونږ تا ته حق جواب واحسن تفسیرا او ښایسته وضاحت دا احسن تفسیرا خبره تاسو ته مخکې ما کړې مولوي صاحبانو چې تفسیر په معنا د وضاحت سره راځي او دا رتلناه ترتیلا چې راغی معنی فصلناه تفصیلنا او یا معنا دا د بینناه تبییننا او یا معنا دا د چې رسلناه ترسیلنا یعنی په دمه دمه مونږ دا کتاب را نازل کړی دی تا ته الذین یحشرون علی وجوههم هغه کسان چې راجمع بکړی شي په مخونو خپلو باندې جهنم ته اولئک شر مکانا دغه کسان ناکاره مرتبې والا دي واضل سبیلا او ګمراه دي په اعتبار د لارې سره ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو او ګرځولی موږ دغه سره ورور د وزیره ورته مو ویلي چې دواړه لاړ شي هغه قوم ته چې تکذیب زما د ایتونو یې کړی دی فدمرناهم نو هلاک کړه موږ دوی لره په هلاکولو سره او هلاک کړه موږ قوم د نوح علیه السلام هر کله چې تکذیب د پیغمبرانو وکړه نو غرق مو کړله او مو ګرځول دوی د خلکو دپاره نښه واعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیار کړی دی موږ ظالمانو لره عذاب درناک وعادا وثمودنا او هلاک کړه موږ عادیان او ثمودیان واصحاب الرس او د کوی والا خلق وقرونا بین ذلک کثیرا او پیړۍ په منځ د دې کې ډېرې وکلا ضربنا له الامثال او هر یو ته بیان کړي دي مونږ عبرتناکې قصې وکلا تبرنا تدبیرا او هر یو هلاک مونږ په هلاکولو سره هر یو مو هلاک په هلاکولو سره دا اصحاب الرس کوی والا خلق څوک مولوي صاحبانو رس په اصل کې کچه کوی ته وایي اصحاب الرس کوی والا خلق سودی و مقاتل او عکرمه وایي دا په انطاکیه کې یعنې شام کې وه کوهي وه چې پاغي کې کافرانو هغه حبیب نجار چې دی وجلی وه او دې ته بیا ورګزار کړی چې د دې ذکر د سوره یاسین په شلم ایت کې به راشي قال یا قوم اتبعوا المرسلین ابن جریر وایي هغه دا وایي چې دې نه مراد اصحاب الاخدود دی چې د دوی ذکر به په سوره بروج کې راشي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود بل قول دا د ځینې دا وایي چې په اذربیجان علاقه کې یو قوم چې خپل انبیا یې وژلي وه او څوک وایي قتاده ته وایي دا د شعیب علیه السلام قوم دی صاحب د تفصیل وغیره لیکلی دي چې دا یو قوم چې الله تعالی ورته نبی پیغمبر را ولېږه نو دوی هغه کوهي ته ګزار که بهر تقدیر ولقد اتوا علی قریتنا او یقینا دوی راغلي دي په هغه کلي باندې التي امطرت مطر سوی هغه کلی چې باران کړی شوی دی په هغې باندې باران بد افلم یکونو یرونها ایا نو نه دي دوی چې لیدلی وی دوی هغې کلو لره بل کانو لا یرجون نشورا بلکې دوی امید نه لري د دوباره ژونده و اذا رأوک او کله چې وویني دوی تا لره ان یتخذونک الا هزوا نه نیسي دوی تا لره مګر ټوکې اهذا الذي بعث الله رسولا ایا دا هغه سړی دی چې رالیږلی دی الله تعالی رسوله ان کاد لیضلنا یقینا نږدې وه چې د اړولې وی مونږه د معبودانو زمونږ نه لولا ان صبرنا علیها کچرې صبر نه وی کړی مونږ په هغې باندې وسوف یعلمون حین یرون العذاب زر دی چې پوهه به شي دوی په هغه وخت کې چې وویني دوی عذاب من اضل سبیلا څوک دي ډېر ګمراه په اعتبار د لارې سره څوک دي ډېر ګمراه په اعتبار د لارې ارایت من اتخذ الهه ایا خبرې په هغه چا چې نیولی دی معبود خپل خواهشه اف انت تکون علیه وکیلا ایا نو پسته یې په هغه باندې ذمهواره هلکه الهه هواه افرایت معنی تا سوچ کړی الهه هواه څه معنا یعنی دوی به اله د خپل خواهش مطابق جوړولو لکه مشرکان او دارنګې دویم علما لیکي اتخذ اله هواه ای اطوع هواه کالاله د خپل خواهش پسې رواني لکه څنګه چې څوک د معبود پسې روان وي دقسې دوی د خپل خواهش پسې روان دي رب کریم فرمایي ها ام تحسب ان اکثرهما ایا ګمان کوي ته چې یقینا ډېر د دوی نه اوري او یعقلون یا پوهیږي انهم الا کالانعام نه دي دوی مګر د چارپیانو په شان دي بلکې دوی ډېر ګمراه دي په اعتبار د لارې باندې الم تر الی ربک ته نه ګورې رب خپلته کیف مد ظله چې څنګه یې اوږده کړی دی سوری ولو شاء لجعله ساکنا که چېرته الله تعالی غوښتی وی نو ګرځولی به یې وی په ځای ولاړ ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا به ګرځولی موږ په هغې باندې لمر دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا چې دی
راغونډو دا مونږ خپل ځان ته پر راغونډولو لږ لږ سره. وهو الذي جعل لكم الليل او خاص الله تعالی غزاد ته چې ګرځولې د شپه لباس والنوم سباتا او خوب آرام وجعل النهار نشورا او ګرځولې د شپه د پاره د خورېدو. وهو الذي ارسل الرياح خاص الله تعالی غزاد ته چې را لېږلي دي هواګانې بشرا بین یدی رحمته زیری ورکوونکې مخکې د رحمت یعنې د باران نه. وانزلنا من السماء ماء طهورا نازل کړي دي د بره نه اوبه پاکې لین پاکوونکې لنحیي به بلدة میتا دې دپاره چې را ژوندې کړو او تازه کړو موږ په دې سره ښار اوچ او ونسقیه مما او اسکو دا د هغې چا نه خلقنا چې پیدا کړي دي مونږ انعاما څاروي واناسیه کثیرا انسانان ډېرو ته ولقد صرفناه او یقینا اړو راړو مونږ دا بینهم په منځ د دوی کې لیذکروا دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي. فابا نو انکار کوي پرېږدي اکثر د خلکو نه هر شی الا کفورا مگر ناشکري نه پرېږدي او نور چې دی هر شی پرېږدي نور هر شی پرېږدي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا او که چرته غوښتلی مو خامخا مونږ به لېږلی وی په هر کلي کې یره ورکوونکی. فلا تطع الکافرین نو ته تابعداري د کافرانو مه کوه. وجاهدهم او جهاد کوه دوی سره په دغې قرآن کریم باندې جهاد لوی. وهو الذي الله تعالی غذات ته مرج البحرین چې شریک کې روان کړي دي دوه دریابونه. هذا عذب فراتونه دا یو خوږ دی ډېر خوږ دی ما تونکې د تندې دی. وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دی تریو مرۍ کې چې دی نښلي. وجعلنا بینهما برزخا او ګرځولې دی په منځ د دواړو کې پرده وحجرا محجورا او بند مضبوط بند کړی شوی. تاسو ګورئ بعضې دریابونه یو طرف یې خړ یو طرف یې سپین یو طرف یو رنګ یو بل طرف یې بل رنګ یو طرف اوبه یې خوږې وي او د بل طرف اوبه چې دی تروشې وي. وهو الذي الله تعالی غذات دی خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دی د اوبو د نطفې نه انسان فجعله نصبا وصهرا نو ګرځولی دی د لره نسب والا او خسرګنۍ والا. وکان ربک قدیرا او دی رب ستا پوره قدرت لرونکی. ویعبدون من دون الله بندګي کوي دوی سوا د الله تعالی نه ما لا ينفعهما دا هغه څه چې نه پیدا ورکولی شي دوی ته ولا یضرهم او نه ضرر ورکولی شي دوی ته. وکان الکافر علی ربه ظهیرا او دی کافر علی ربه پر رب خپل باندې ظهیرا شاګرځونکی دی خپل رب ته چې دی شاګرځونکی دی. بیا الله تعالی فرمای وما ارسلناک نه دی لېږلی مونږ تا لره د علی ربه ظهیرا چې راغی ای کان الکافر فی مقابلة ربه معینا مع الشیطان بالشرک والعداوة لله. یا ابو عبیده وی وکان الکافر عند ربه مهینا ذلیلا یا د رب نه مراد چې دی هغه بت ته دوی دی. وکان الکافر علی صنمه الذي یعبده قویا غالبا یعمل به ما یشاء دی ور باندې زورور دی. وما ارسلناک ونه دی لېږلی مونږ تا لره الا مبشرا ونذیرا مګر زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. زیری ورکوونکی مو لېږلی او یرونکی مو لېږلی. بیا رب العالمین فرمایي قل ما اسألکم علیه من اجر ته ووایه دوی ته زه نه غواړم د تاسو نه په دغې رسولو د قرآن کریم کومه بدله الا من شاء مگر هغه څوک چې غواړي نو ونیسي خپل رب ته لاره. وتوکل الحی الذي او ځان سپاره په هغه ژوندي ذات باندې لا یموتو چې نه مري. وسبح بحمده او پاکي بیانوه سره د حمدونو د هغه نه. وکفا به بذنوب عبادي او کافي د الله تعالی په ګناهونو د بندګانو خپلو باندې پوره خبر لرونکی. الذي خلق السماوات والارض هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه وما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي فی ستة ایام په اندازه د شپږ ورځو کې. ثم استوى علی العرش بیا برابر شوی دی په عرش باندې. الرحمن استوا خپله معنی برابروالی راځي او تاسو ته ما ویلي نور د متشابهاتونه الرحمن رحمان دی نو تپوس کوه د هغه په باره کې د خبر لرونکي نه. وإذا قیل لهم او کله چې ویلی شي دوی ته سجده وکړي رحمان ذات ته قالو دوی وایي وما الرحمن څوک دی رحمان انسجد لما تأمرنا ایا سجده وکړو مونږ هغه چا ته چې حکم راکوي ته مونږ ته او زیاتوي دا خبره دوی لره نفرت. تبارک الذي برکتون والا دی هغه ذات جعل فی السماء چې ګرځولي دي په اسمان کې برجونه منزلونه د ستورو کم برجونه مخکې مو بیان کړي. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ګرځولې ده په دې باندې ګرځولې ده په دې کې لمر بلیدونکی او رڼا کوونکی. وهو الذي وخاص الله تعالی غذات دی جعل الليل والنهار چې ګرځولې ده شپه ورځ خلفة دیو بل پسې راتلونکي خلیفه دیو بل په عمل کې. لمن اراد ان یذکر د پاره هغه چا چې اراده لري چې نصیحت واخلي او اراده شکر اراده لري د شکر کولو.
اراده لري د شکر کولو. وعباد الرحمن او بندگان د رحمان هغه کسان دي یمشون علی الارض چې ګرځي په ځمکه باندې په نرمۍ. واذا خاطبهم الجاهلون کله چې خبرې کوي د دوی سره جاهلان نو وایي دوی ورته د سلامتیا خبره، دې ته سلام د متارکي وایي، مخکې مې ورته ویلی. والذین یبیتون لربهم او دا هغه کسان دي چې شپې تېروي د پاره د رب خپل سجدا و قیاما سجده کوونکي او ولاړ. والذین یقولون ربنا او دا هغه کسان دي چې وایي ای ربه زمونږه واړوه زمونږ نه عذاب د جهنم، ان عذابها کان غراما یقینا عذاب دغې دی تاوان، انها ساءت مستقرا و مقاما یقینا دا بد ځای دی د ارام او ځای د اوسېدو. والذین اذا انفقوا او دا هغه کسان دي چې کله خرج کوي لم یسرفوا خرج کوي مالونه خپل نو د حد نه زیاتې نه کوي، ولم یقتروا کمی نه کوي، وکان بین ذلک قواما او وي په منځ د دې کې برابر. والذین لا یدعون مع الله الها آخر او هغه خلق دي چې نه رابلي د الله تعالی سره بل معبود. ولا یقتلون النفس التي حرم الله نو وجني نفس هغه چې حرام کړی د الله تعالی الا بالحق وجل د هغه مگر په حق سره. ولا یزنون او زنا نه کوي. ومن یفعل ذلك یلقى ساما او هغه څوک چې وکړي دا کار ملو بشي د سزا د ګناه سره. یضاعف له العذاب یا د کندې د جهنم سره دو چنده بکړی شي هغه لره عذاب په ورځ د قیامت. ویخلد فیه مهانا همیشه به یې په هغې کې ذلیله. الا من تاب وعمل صالحا مگر هغه څوک چې توبه یې وایستله او ایمان یې راوړله او نیک عمل یې وکړه. فاولئک یبدل الله نو دغه کسان بدلوي الله تعالی بدۍ د دوی په نیکیو. وکان الله د الله تعالی غفور رحیم. ومن تاب وعمل صالحا او چا چې توبه ایستله او عمل یې وکړه نیکه فانه یتوب الی الله متابا نو یقینا دا توبه وباسي الله تعالی ته په توبه ویستلو یعنی د توبه چې دی دا به صحیح وي. بیا رب کریم فرمای والذین لا یشهدون الزور او هغه کسان چې نه حاضریږي دروغو ته. و اذا مروا باللغو او کله چې ورتېرېږي په ناروا کار ورتېرېږي عزتمن یعنی ځان ساتونکي. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم او هغه کسان چې کله نصیحت وکړی شي دوی ته په آیتونو د رب د دوی لم یخروا علیها صما وعمیانا نه پریوځي په هغې باندې کاڼه وړانده بلکې اوري او ویني. والذین یقولون دا هغه خلق دي چې وایي ربنا ای رب زمونږه هب لنا من ازواجنا راوبخه مونږ ته د بیبیانو زمونږ نه و ذریاتنا او د اولادونو زمونږ نه قرة عین یخوالی د سترګو وجعلنا للمتقین اماما وګرځو متقیانو لره اماما. اولئک یجزون الغرفه دا هغه کسان دي چې په بدله کې به ورکېدی شي دوی ته بنګلې بما صبرو په سبب د هغې چې دوی صبر کړی دی. ویلقون فیها تحیة وسلاما او ورکولی به شي دوی ته په جنت کې ډالۍ د سلام یا مبارکي او د سلامتیا خبرې. خالدین فیها همیشه به دي په هغې کې. حسنت مستقرا و مقاما ښایسته دي دا بنګلې ځای د آرام او ځای د اوسېدو ځای د اوسېدو ښایسته ځای دی. قل ما یعبؤ بکم ربي لولا دعاؤکم. اوس په دې آیت کې الله تعالی خپل استغنا ذکر کړې ده او بندگانو ته چې دی ترغیب د عبادت ورکوي. ووایه څه باک کوي ستاسو په عذاب باندې رب زما که چېرته نه وی عبادتونه ستاسو فقط کذبتم نو یقینا تکذیب وکړو تاسو نو زر دی چې عذاب به لازم شي په تاسو باندې عذاب به لازم شي په تاسو باندې. امتیازات د صورت دې کې مولوي صاحبانو یو خبره دا ده قل ما یعبؤ بکم دا ما استفهامیه یا ما نافیه ده. یعبؤ د عبء نه دی په معنا د مبالات باک او پروا سره. بکم کې دو تفسیر دی یا مغفرت یا چې دی مغفرتکم یا عذابکم. لولا دعاؤکم دعا مصدر مضاف ته فاعل تا ای لولا دعاؤکم غیر الله یا مصدر مضاف ته مفعول تا لولا دعاء الله ایاکم الی التوحید یا دریم دعا په معنا د عبادت سره لولا عبادتکم له او لزامن چراغ نو معنا پیوستا فسوف یکون لزاما. نو د دې عذاب نه مراد چې د دنیا عذاب یا د آخرت عذاب. په دې صورت کې مولوي صاحبانو د بشریت د پیدایش مقصد ذکر شي چې هغه بندګي ده د رب العالمین. د مؤمنانو 15 صفات پکې ذکر شوله. د قرآن کریم د هجران بیان پکې و. د نبی علیه السلام په تابعدارۍ پسې ارمان په دې صورت هر اعتراض په قرآن کریم باندې چې هغه جواب په دې صورت کې د نبی علیه السلام باندې د مشرکانو اعتراضات او د هغې جوابونه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية. الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطنا محبتك ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.